په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت. آیا په دې پوهیږئ چې په دې هیواد کې تقریبا 6 میلیونه کارګر ماشومان ژوند کوي؟ زیات شمیر ماشومان کم عمر کې له شاقه کارونو سره مخ کیږي چې نشي کولای په راتلونکي کې خپل ځان په ښه توګه د یو مثمر شخص ټولنې ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ماشومانو د راتلونکي لپاره د ښه رشد د زمینې برابرول دي چې تعلیم او تربیه اساسي برخه ویل کیږي، خو افغان ماشومان له هغې څخه بې برخې دي. هغه څه چې په دې هیواد کې د ماشومانو لپاره ډېر زیات مساعد دي هغه بدبختي ده. په دې هیواد کې ماشومان له ډېرې ستونزو څخه سر ټکوي، له جنګ څخه، له فقر څخه او له اجتماعي ناامنیو څخه، د کورنۍ له ستونزو څخه او همداسې نورو ستونزو څخه په عذاب کې دي. د زده کړو د نامناسب وضعیت څخه، له نامناسبه روغتیایي وضعیت څخه، د تفریحي امکاناتو نشتون او داسې نورو محرومیتونو څخه په عذاب کې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یوې ټولنې په اساسي جوړولو کې کورنۍ د ماشومانو د تربیت په برخه کې اساسي ټکی بلل کیږي. نو له همدې امله ماشومان کله چې یوه ناسالمه ټولنه کې ژوند کوي او له هغو ټولنیزو اسانتیاوو څخه بې برخه وي، نو په ښکاره ډول ده چې نشو کولی چې د یوې ښې ټولنې انتظار ولرو. نو د دې لپاره ماشومان د ښې راتلونکي لپاره او د ښې ټولنې لپاره زموږ ښه او بامسؤلیته رفتار ته اړتیا لري. هغوی ته باید دروغ ونه ویل شي، ناسالمه کارونه ترسره نه کړو او په ټولنه کې د هوساینې لپاره هغوی درس او تعلیم ته وهڅوو. خو بدبختانه ماشومان په دې هیواد کې کلونه کیږي چې د جګړې په میدان کې لوی شوي دي او له ټولو ټولنیزو اسانتیاوو څخه بې برخه دي. هغه څه چې په دې ټولنه کې ماشومان زیات ځوروي هغه جګړه ده چې له کبله یې ماشومان یتیمان کیږي او نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي، تعلیم او تحصیل وکړي. نو کولی شو ووایو چې له ماشومانو سره نامهربانه او بد چلند د کورنۍ لخوا هغوی عقدمن ټولنې ته وړاندې کوي او بالاخره په ډیرو خطرناکو کارونو باندې
لاس وهي لکه له مخدره توکو څخه ګټه اخیستنه، بدو ملګرو سره د رابطې ټینګول او بالاخره ټولنې ته کولی شي چې امنیتي ستونزې په راتلونکي کې جوړې کړي. لکه څنګه چې وویل شو، که چیرته د ماشومانو په ذهن کې د علم کښت وشي نو په راتلونکي کې به د ټولنې اصلاح ته اړتیا نه وي. ماشومان د یوې ټولنې تهداب بلل کیږي او همدارنګه ماشومان د یوې ټولنې راتلونکی ده. دغه تصاویر تاسو ته د کابل ښار له بیلابیلو برخو څخه د ماشومانو د بد وضعیت څخه چمتو شوي دي او بیا هم د یادونې وړ ده چې په دې ټولنه کې بدبختانه 6 میلیونه ماشومان په داسې بد وضعیت کې د خپلو کورنیو د مرستې لپاره په شاقه کارونو باندې بوخت دي. نو له همدې امله مو نن د ماشومانو ته د مهربانۍ او شفقت په موخه دا خپرونه تاسو ته چمتو کړه. هیله ده چې تاسو هم د ژوند په بیلابیلو برخو کې په ماشومانو مهربانه واوسئ ترڅو یوه ښه ټولنه په راتلونکي کې ولرو. ماشومان په کابل ښار کې هر ورځ د ښار په بیلابیلو برخو کې له سهار نه تر ماښامه سپند کوي یا سپند د دوی. نو غواړو دوی سره خبرې وکړو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې ګرانه؟ حضرت ولی. حضرت ولی، لږ مخته راشه. دیمات څنګه ده؟ ښه انشاءالله. شکر ده. په خیر یې؟ شکر. د دسمال خو له مخې ایسه که څه دوستان د صحیح وګوري که نه. ماشاءالله ماشاءالله. مکتب وایې؟ څوم ټولګي کې یې؟ پنځم ټولګي کې. نن نه یې تللی مکتب ته که رخصت دی؟ رخصت ده. ښه کور کې څو نفر یې؟ کور کې 15 کسه. بیا څوک ډوډۍ ورته راوړي، څوک نفقه ور پیدا کوي، کاریګر څوک دی؟ یعنې یو مې پلار دی، یو بل ورور دی. صحیح څه کار کوي؟ پلار دې څه کار کوي؟ ورور دې څه کار کوي؟ ورور مې کراچي وانی کې او پلار مې خونه پروشي کوي ښار کې. ښه هغوی کار نه کیږي؟ هغوی هم کار نه کیږي، دومره ګزاره کوي 100 ګټه شي. صحیح. بیا ته څو پیدا کوې په ده؟ زما همدغه 100 200 د کور کرایي ده بیا که خپل نه؟ نه کور هم خپل ده. شکر شکر. د ورځې بیا ټول کورنۍ تقریبا 300 روپۍ باندې ګزاره نه کیږي؟ نه 300 چېرته کېږي، 400 کېږي. 15 کسه په کور کې. صحیح. زمې لپاره د څه شي اخیستي چې نه دی اخیستي؟ چې نسته دا بوټونه بل چا راکړي. دا پښو کې د لوی دی فکر کوم. صحیح. په ده کې اوبه تللي داسې ښکاري چې اوبه هم تللي دي. صحیح. تر مازدیګره باندې داسې ګرځئ نو په همدغه یخه هوا کې تصمیم نه لري چې کور ته لاړ شئ؟ کور ته تصمیم نه لرم چې لاړ شم، باید کار وکړم. ښه څو دې پیدا کړي تر اوسه؟ 80 که 80 دي. 80 که 80. تر غرمې پورې بیا ډوډۍ ښار کې خوري که نه خورې؟ ډوډۍ نه خورې؟ ډوډۍ که برابره شي وبې خورې او 50 روپۍ په ډوډۍ م رانه ځي. 50 بیا 20 روپۍ نو پاتې شوې تا ته. والا سخته ده. ښه ګرانه ته مخته راشه. ستړی مه سې؟ جوړې د ایمات څنګ کې ودرېږه، دغسې مخکې کامرې ته وراړه. څنګه یې؟ نوم دې ګرانه؟ سیف الله جان. کور دې چېرته ده؟ چرسیا کې. آی له غږي راځې کابل ښار ته؟ پیاده راځې که موټر کې؟ په موټر کې. بیا کرا ورکوې که د مفته راجګوي؟ په کرا ورکوم. ډیاله کې 100 روپۍ. هم له 100 له دې خوا 100 له غې خوا. زمې لپاره هم لرګي چې شي اخیستې؟ نه. نن دې څو کار کړی؟ نن مې 80 روپۍ تر اوسه پورې؟ بیا 80 کرا ورکې 50 ته ډوډۍ اخلې؟ 50 هلته چوکۍ ډوډۍ اخلم. صحیح. د زمې لپاره داسې ښکاري چې جامې دې هم نه دی اخیستي. څه رقم په دا حالت کې ته له غږي راځې تر دیجې یخ دې نه کېږي بیا؟ نه دلته ډوله کې ځغالي نیولې مې لاسو ته. صحیح.
ډیره مننه ګرانو لیدونکو موږ غواړو چې دوی ته حداقل دغه 2 تنکیو ماشومانو ته یو کوچنی خدمت وکړو په دې چې هوا سړه ده هغه څه چې موږ په لاس کې دي غواړو چې دوی ته یو کوچنی خدمت وکړو